قدرمنو دا وخت ما سره چې کوم شخصیت ولاړ دی نو زه په خپل پروګرام کې ردوی د خدماتو احاطه نشم کولی خو بهرحال بیا به کوشش کوم چې ردی نه هغه پوښتنې کوم چې ستاسو پوښتنې دي شاید عثمان صاحب پروګرام کې درته ارکلی وم ستړی مشي ډیره مهرباني عثمان صاحب دا راته ووایه دا وخت چې تاسو په کم سیټ باندې ولاړ د دې ډرامې نوم زموږ د کتونکو سره شریک یو مطلب د دې ډرامې سبجیکټ څه دی بسم الله الرحمن الرحیم دا د نوم هو موږ ساجيبه هم د نوم دا یو داسې ډرامه ده چې په سوشل میډیا ډومبي ځل باندې ما یو لایوټ ورکو اشتهار نو پای کمنټس هم ډیر ساجيبه راغله دا نوم ساجيبه وانته ما پسې جنت لیکه نو ډیر مرګرو په دې باندې اعتراضات هم کړیو خو بهرحال هغه ته کلیر نو ما پای څه کمنټس وکړو کوم چې ډرامه راشي نو بیا خلکو ته ښکارا شي چې د دې ډرامې د دې نوم څه مقصد دی د دې نوم مقصد دا نه دی چې آیا مونږ دا هغه جنت ذکر کو چې هغه د کریکټر دا ویلي چې ماته هغه جنت د اوس هغه کوم اصطلاحي مطلب چې موږ باغی ته ګورو نو دا د امور او د زوی کیسه ده او ډیره زبردست کیسه ده او د دولت او د دنیا په لالچ کې چې کوم خلک د مور پلار عزت نه کوي نو دای د لپاره ډېر لوی سبق دی جی نو په دغه موضوع باندې موږ جوړ کړی نو امید چې د خلکو ډېر خوښ شي ان شاء الله عثمان صاحب د ډایرکټر په هیڅ زمون کتونکو ته دغه خبر هم واضح کې چې مطلب یو خړ ډرامه څنګه جوړیږي یا د یو خړ ډرامې لپاره کوم سيزونه ضروری دي معیاري ډرامې لپاره د خړ ډرامې او د معیاري ډرامې لپاره ټول نه خو لومبنه سټپ چې دی د سکرپټ دی چې ستاسو د سکرپټ موضوع د سوي چې هغه زموږ د معاشرتي چې کوم مسایل دي کوم ستونزې دي زموږ کلچر کې دنه په هغه حساب باندې بیا د ډرامې او د فلم چینج موضوع پکاري دای وجه دی چې فلم یو کمرشل موږ جوړو د کمرشل ویوز وی داږي نو آی کې موږ له کمرشل کارم کو او ډرامه یو د شي چې ډرامه د کور شي دا خلک په کور کې ګوري لکه مخصوص خلک دا نه ګوري چې سینما ته زیو بس ټیکټ اخلي دا په هر کور کې په هر لاس کې په هر جیب کې دا ډرامه پرته نو د ډرامې د موضوع د سي اغستل پکار وي چې هغه زمون کور کې ماشومان کتی شي موږ خويندورونو مور او پلار ټول سره کتی شو او په مینه ګورو چې موږ یو ځای ناس یو پای کې خبر را نشي مور پلار ناس یو زوی او شرمېږي چې دا څه خبره ده یا رور ناس یو شرمېږي خپل منځ کې دا څه خبره ده نو د موضوع انتخاب چې کوم دی او د سکرپټ انتخاب د ډرامې لپاره خاص کر ډیر ضروری دی چې خر سکرپټ او خو موضوع چته شي عثمان صاحب دا راته وایي مطلب د سیډي او دور ډرامې به جوړېدلې هغه مارکیټ بند شه مطلب هغه روزګار ختم شه نن سبا خلک د یوټیوب د لپاره ډرامې کې دغه ویلې سره خبر کو تاسو څه غنئ مطلب چې ډرامه به واپس هغه شان ژوندې شي یاره امید دی کوم پوزیشن چې روان دی یو دور راغلی او تاسو خبره چې ډرامې ختم شوی وي کنه نو هغه دور چې کم دی ټیم یو ټیم کې ختم شو هغه زمونږ د نشرابات چې کم دکاندارانو دا غي په وجه باندې ډېر مسلې جوړې شوې دای وجه دا و چې هغه یو ډېر زیات لکه به انتها او ولګر ډرامې یو ډایرکټر سره انصاف نه هغه دا وجه هغه کې ډایرکټران د سراغله چې هغه د فلم په سټایل کې ډرامې جوړ کړ بیا د دکاندارانو سټایلونو کیسې کتارې د سوي چې هغه لکه د فرغونیت وی حساب سره نو هغه باندې الله تعالی یو زوال را وستدای وجه چې نیتونه زړونه را ټول یو بل د بنیت شو منافقت په ډېر زیات شو هغه دور کې کاروبار بالکل پټه شو کې ناسو اوس چې کوم دور روان دي نو زما په حساب باندې چې کوم دي دا روحانه دي راتلونکي دور د ډرامې لپاره هغه کې یو شرط دی چې معیاري ډرامې جوړ شي او پروفیشنل خلک ډرامې جوړي کی دا نه چې ګینه بس یو سړی راغی هغه یو کہانی نو چته کړو ډایرکټر یې واغ شو راشه یار بس دغه زما ویلن دغه هیرو دی ورادي ډرامه جوړو د سی ونی پروفیشنل ډایرکټر به پکاري پروفیشنل رائټر به پکاري پروفیشنل کیمرامین به پکاري نو ال به د معیار د ډرامې لپاره مضبوط پیلر دی پکار نو دا آیا موږ دا نه وایو چې کني کاست کې د موږ سټارز واخلو دا نه نیو کاست به شکا خدا درې کسان چې کوم کم از کم دا پروفیشنل پکار دي قدرمنو دا شاید عثمان صاحب ډېر تفصیلی خبره وکړه او یقینا دې کې هیڅ شک نشه دا په داوا سره دا خبر کوم چې د پښتو فلم د لپاره د پښتو ډرامې د لپاره د پښتو انډستری د لپاره دا یو ډېر غټه اضافه ده عثمان صاحب دغه راته وایي د ډایرکټر په هیڅ دغه پښتون تاسو نه کوم مطلب چې زموږ انډستری کې وګورو دغه درې څلور کسان دي مطلب شاید د جهانگیر د ارباز نیو ټیلنٹ نیو کاست کوم د مخه ته ورانه غل دا سوجه کې دي شي بازاري کې ډېرې مسلې شته خو ان شاء الله راتلونکي وخت کال 2-3 کال پس په داسې وخت راشي چې زما په حساب باندې نیو کاست ته خلک توجه په دې ورکړي چې
چې د فلم ډیماند بشي اوس هم شوی دی. اوس که تاسو په یوټیوب باندې ډرامه مګورئ نو یو نوی هلک وي خو موضوع به ښي نو د هغې ویورشپ به د سټارز د ویورشپ په نسبت باندې یو په ټریپل وي. نو د هغې وجه هم دا ده چې اوس خلک ښه شي ګوري. نو راتلونکي وخت کې به هم دا وخت را روان دی انشاءالله. زما خپل هم کوشش چې دی نه پس یو فلم ما انشاءالله پلان کړی دی او به نوي کاست دی دا د غټ اختر نه پس په هغې کار شروع کوو که خیري نو به مکمل نیو کاست که سپورټینګ کاست کې زموږ چېرته پلار مور راغله به هیرو ویلن او هیروینز دا به ټول نیو دا ما پلان کړی انشاءالله که خیري. عثمان صاحب دغه راته ووایه چې اوس را روان اختر د اختر دپاره تاسو فلم کړی دی؟ اختر ته موږ فلم کړی ورکوټ اختر ته مو کړو چونکې د کرونا په وجه باندې مسایل جوړ شو. خجسون هم باندې هغه نوي زخمونه کې کاست څوک کاست په کې ارباز دی عجب ګل صاحب دی جهانگیر دی او فیمیل کاست کې نیلم ده فیروزه ده سدرانور ده د پکې نورم ډېر ملګري زموږ کار کړی دی. څومره بجټ فلم مطلب غټ فلم؟ یاره دا بجټ په د دې تقریبا 70 لاک تر تقریبا 70 لاک روپۍ او د هغې وجه هم دا وه چې موږ د مینس کې ریلیز نه کړو چې بجټ یې ډېر زیات و. ان شاء الله اختر ته به ښې ریلیز کېږي.